سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. خوښ یم چې په یو نوي تازه او په زړه پورې ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. هغه مسایل چې میرمنې باید د کوروالۍ څخه وړاندې خپل خاوند ته ووایي. جنسي اړیکه یوه ستونزمنه موضوع ده چې په اړه یې مخامخ ښځه یا خاوند ته وغږیږي. دا چې بیا د هغو جوړو لپاره تر ټولو سخته وي چې نوې جوړه وي. مینه کول له یوه طبیعي فعالیتونو څخه ده چې موږ او تاسې د انسانانو په توګه ترسره کوو. ډېر کله د جنسي اړیکو پر مهال سړی او یا هم میرمنه هغه ډول سیکس نه کوي په کوم ډول چې د دوی دواړو غواړي او یا هم غوښتل کیږي. خو دلته هغه مسایل دي چې میرمنه یې باید د کوروالۍ پر مهال خاوند ته ووایي. ډېر وخت سړی هڅه کوي چې میرمنه د کوروالۍ پر مهال لمس کړي، خو میرمنه بیا هغه وخت له جنسي اړیکې څخه مایوسه کیږي کله چې په مسلسل ډول همدا یو ځای لمس شي. د دې لپاره چې میرمنه مو لمس نو هڅه وکړئ چې یو ځای لمس نه کړئ. جنسي اړیکه هر وخت یو ډول نه وي. یوه میرمنه باید د سیکس کولو څخه وړاندې باید خپل خاوند ته ووایي چې جنسي اړیکه تل یو ډول نه وي، او نه هم دا مهمه ده چې تل د میرمنه انزال شي او یا هم جنسي اړیکه په انزال سره پای ته ورسي. باید خاوند ته ووایي چې ځینې وختونه باید هغه ښکل کړي او ښکلولو څخه دې کار واخلي، نوکان دې پرې کړي. میرمنې ته اړینه ده چې خپل خاوند ته له سیکس کولو څخه وړاندې باید ووایي چې خپل نوکان ونیسي او کم یې کړي، ځکه یو میرمن په خپلو خبرو کې ویلي وو چې کله یې له خپل هلک سره جنسي اړیکه ونیوله نو د سیکس پر مهال یې بدن وینې شو، ځکه چې د هغه نوکان اوږده وو. له غوړو څخه کار واخلئ. میرمنه باید خاوند ته له جنسي اړیکې څخه وړاندې ووایي چې باید له غوړو څخه کار واخلئ، ځکه د ځینو میرمنو او سړو بدن وچوالی چې له امله یې غوره او سمه جنسي اړیکه نه ترسره کیږي، چې د دې ستونزې حلولو لپاره غوړ تر ټولو غوره دي. سیکس نه بس کول. که ځینې وختونه ستاسو میرمن نه غواړي چې جنسي اړیکه د کوروالۍ پر مهال ودروئ، نو تاسو هم هڅه وکړئ چې دا اړیکه ونه دروئ او همداسې دوام. دا چاره مو میرمنې ته ځانګړی خوند ورکوي او جنسي غوښتنې یې بشپړې کیږي. دوستانو دا زموږ ویډیو، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ، او که مو لا هم زموږ یوټیوب تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، الله مو مل شه.